د منبر دا غږ هم ټپ شو، د دین غږ، د یتیم غږ، د وطن غږ، د آبادۍ غږ، مولوي سید عمادالدین هاشمي د سوکالۍ غږ، د خلاصون غږ، د نجات غږ او د دین د رڼاګانو غږ و. مولوي سید عمادالدین هاشمي د اچین د علماو شورا مشر او د ننګرهار ملي ټلویزیون د دیني خپرونو مسؤل د هیواد هغه جید عالم و چې یادونه یې تلپاتې او د قرآن عظیم الشان د زده کړې او تفسیر په برخه کې ډیر شاګردان ټولنې ته وړاندې کړل. د اچین ولسوالۍ د عدلخیلو د سیمې په یوه روحاني کورنۍ کې دغه زیږېدلې هستي هم د روانو پلیتو نیابتي جګړو سپېره خنجر وړی. هغه یې شهید کړی. د هغه غږ د منطق غږ و، ځکه شهید شو. د هغه غږ په وطن کې د بېګناه افغانانو د وینو د تویېدو د مخنیوي غږ و، ځکه شهید شو. هغه د قوي دلیل ژبه لرله. شهید مولوي سید عمادالدین هاشمي د وطن ژبه لرله. هغه د اسلام د مبین دین په رڼا کې خلک اتفاق ته وربلل. مولوي سید عمادالدین هاشمي هغه شمعه وه چې رڼاګانې د شینوارو په ګوټ ګوټ کې خپرې وي. دغه رڼا د هیواد قسم خوړلو دښمنانو د تل لپاره ټپه کړه. بدمرغه نیابتي جګړو عالم واخیست، معلم یې واخیست، متعلم یې واخیست، ملک یې واخیست، خاص او عام وګړي د مرګ له کومې تیر کړل، خو موږ پوه نه شو چې د دغې مرموزو او زنځیري مرګونو ته خلاصون لاره کلک عزم او سرتاسري اتفاق دی. که په یوه غږ یوه ژبه ولاړ نه شو، د دې اور لمبې به د هیواد د هر وګړي تر کوره رسیږي. د مقدس دین د ستر فصیح او بلیغ جید عالم مولوي سید عمادالدین هاشمي چې د وسلوالو له لورې د عدلخیلو په سیمه کې له کوره وویستل شو او د اچین د باندر په یوه غرنۍ سیمه کې په شهادت ورسول شو، مقبره یې د جنت باغچه د هغه ورور د شینوارو قومي مشر شامګل پاچا د مرحوم روحاني کورنۍ ته جمیل صبر او د هغه د قاتلینو مخ دې تور وي. انا لله و انا الیه راجعون.